د ملي لوبغاړي نجیب طریقي وفات افغانان سخت ودردول. په دې ویډیو کې د نجیب طریقي د وفات ژوند او کرکټ باره کې غږیږو. سلام ستړي مشئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي نجیب طریقي خپل پور پرې کړ او د ننګرهار په یو روغتون کې ساه ورکړه. نجیب طریقي د جمعې په ورځ جلال آباد کې یو سراچا موټر وواهه چې وروسته یو ځای روغتون ته انتقال او له څو ورځو کوما وروسته د سهشنبې په سهار وفات شو. د نجیب طریقي جنازه په شیرزي لوبغالي کې ترسره شوه چې د جنازې امامت د ننګرهار والي ضیاء الحق مرخیل وکړ او وروسته په درونټې کې خاورو ته وسپارل شو. د نجیب طریقي مړینې افغانان خصوصا د کرکټ مینوال سخت ودردول. مرګ خو هسې هم سخت وي خو د ځوانانو مرګ بیا د دغسې اتلانو مرګ انسان غوټ مات کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني، پخواني ولسمشر حامد کرزي، مصالحې شورا مشر عبدالله د کرکټ نړیوالې شورا او ګڼو لوبغاړو د هغه په مړینه خواشیني ښودلې او یوه لویه ضایعه بللې. اوس به د نجیب طریقي د ژوند باره کې لږ معلومات درکړو. نجیب الله طریقي دا مهال 29 کلن و. د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره 12 شل ورځې او یوه ورځنۍ لوبه ترسره کړې وه. هغه د دې ترڅنګ چې یو ښه کرکټر و، یو ښه انسان هم و. نجیب الله طریقي د کرنټین پر مهال چې ګڼ افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ وو تر خپله وسې له غریبو افغانانو سره مرستې کولې. نجیب الله طریقي په خپله هم په خورا غربت کې کرکټ او ژوند کړی و. کله به یې چې مرکې کولې او د پخواني ژوند کیسې به یې کولې سترګې به یې له اوښکو ډکې شوې. هغه له ډېرو خواریو وروسته تر دې ځای را رسېدلی و او په یو ملي اتل بدل شوی و. خو متاسفانه نور زموږ او ستاسې په منځ کې نشته او یوازې یادونه به یې پاتې وي. ځینې کسان کرکټ بورډ ملامتوي چې ولې د درملنې لپاره بهر ته ونه لېږه، خو ډاکټرانو ویل چې بهر یا کابل یا بل ځای ته د انتقالولو وړ نه و. په هر حال نجیب الله طریقي ته دې خدای جنت الفردوس او کورنۍ ته دې خدای صبر جمیل نصیب کړي. په هر حال دا و د نجیب الله طریقي په هکله زموږ ویډیو. تر بیا مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.